بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې بخونکی او مهربان دی. ګرانو کتونکو سلامونه، احترامونه او ستړي مشئ. د پښتو ټاکس پلس د پښتو خبرې نه زه شاه رضا یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. ګرانو کتونکو راځئ چې نن تاسو سره یو د خوشحال خان بابا او یو د غني خان بابا د خوب په موضوع نظم شریک کړم. خو د نظمونو اورولو نه مخکې د دې نظمونو په حواله یو څو لنډې ادبي خبرې. نظمونو نه مخکې خبرې ځکه چې د نظمونو اورولو نه پس به خبرې څوک اوري، او خبرې مختصر او لنډې ځکه چې د سوشل میډیا عادت شوي خلک لویو بیانونو ته ځان نه نیسي. د خبرو دا موضوع په لنډ بیان کې ځایول ګران کار دی، بلکې ډیر زیات ګران کار دی، خو مجبوري ده. کوشش وکوم، هیله لرم چې دا ویډیو به تاسو تر اخره پورې وګورئ. شیر به کوئ، خپل خپلوان او ملګرو سره به شیر کوئ، او دا چینل پښتو ټاکس پلس د پښتو خبرې به سبسکرایب کوئ. ګرانو کتونکو په لټرري ورډ یعنی ادبي دنیا کې مشهور مومنټس یا تحریکونه د رومانټیسزم یا رومانیت، ریالیزم یا حقیقت پسندۍ، ډارک ریالیزم، ډارک رومانټیسزم یا منفی رومانیت، ماډرنزم یا جدیدیت، او پوسٹ ماډرنزم یا مابعد جدیدیت وغیرہ په نومونو یادیږي. دلته د خوشحال بابا او غني بابا د دې نظمونو په حواله به زه په رومانیت، حقیقت پسندۍ او منفی رومانیت باندې یو لنډه خبره وکم، او بیا به د هغې په تناظر کې دا نظمونه وګورو او وابیورو. رومانټیسزم موومنټ یا رومانیت تحریک د 18مې صدۍ اخر او د 19مې صدۍ شروع کې یورپ کې شروع شوی او د هغه ځای نه د دنیا نورو ملکونو ته او نورو ژبو ته خور شو. پښتو ادب ته بیا پسته د دې اثرات رالل. د دې تحریک د اثر لاندې لیکونکي په خپل لیکنو کې د حقیقي واقعاتو او عقلي مشاهدو په ضد د یو تصوراتي، خیالي او غیر حقیقي دنیا ښایي، او د عقل په ځای د انسان جذبه او وجدان زیات اهم ګڼي. دوی د انسان د زړه دننه خیالات او حادثات بیانوي، او د نیچر یا قدرت او د انساني فطرت ښکلی او ښایسته اړخ ښایي، لکه سپرلی، ګلونه، سیندونه، ابشارونه، مینه او وجدان وغیره. د ریالیزم موومنټ یا حقیقت پسندۍ تحریک لاندې لیکونه هغه لیکونه دي کوم کې چې واقعات چې څنګه ښکاري هماغسې ولیکلی شي. دلته د تصوراتي، خیالي، غیر عقلي، غیر حقیقي او روحاني خبرو په ځای د عام انساني حقیقي ژوند د مسلو، واقعاتو او حادثاتو ذکر کیږي. ډارک رومانټیسزم یا منفی رومانیت کې د رومانټیسزم یا رومانیت په ضد د نیچر، قدرت او د انساني فطرت منفی، بدرنګ او یرونکي اړخونو او د بدو جذبو لکه د قدرتي آفتونو، تباهیانې، انساني ګناهونه، جرمونه، ظلمونه، غمونه، خفګانونه، لالچونه، جدایانې زیات یادیږي. اوس راځو د رومانیت، حقیقت پسندۍ او د منفی رومانیت د دې لنډ غوندې تعارف نه پس په دې چوکاټ کې د نظمونو طرف ته. خوشحال بابا خپله شاعري د دې بیان شوي تحریکونو د شروع نه ډېره موده مخکې کړې ده، او د هغه شاعري دومره پراخه ده او لکه د هغه د خپل شخصیت دومره اړخونه لري چې هغه په یو ځای
په یو چوکاټ کې نه ځایږي. خو بیا هم د بابا په دې نظم کې وګورئ چې ړومبي شعرونه یې د رومانیت نه ډک دي، یو تصوراتي او خیالي ماحول او دنیا ده، او اخر کې څنګه د حقیقت د دنیا غم، خفګان او جدایي را څرګنده شي. خوشحال بابا وایي ما خوب لیده په خدای ګو چې زه ته سره پخلایو، خوږې خوږې خبرې د زړه حال یو بل ته وایو. نه ما څخه کتاب وي پکې واړه غزلونه، او له تا سره میناوي د ګلزار په تماشایو. او لاس تر لاس نیولي سره ګرځو کینو پاسو، او خپله خوشحالي هوا هوس کړو په خندایو. او پیاله کړې راته ډکه زه یې ستا له لاسه واخلم، د شونډو بوسه راکړې او بیا په نوره تقاضایو. او مطرب راته لورایا په تارونو لیندې ایښي، په بم په زیر جاروزي موږ محو په نوایو. او ته کل واړه خوبۍ لرې زه واړه کامرانۍ، ښادۍ ته مخامخ یو غم اندوه ته شا په شا یو. ناګاهه د دې خوبه د سحر په بانګ راویښ شوم، نه ته وې نه دې وصل زه دا کار سره جدا یو. او سوپا یم په دنیا کې د چا کار را سره نشته، یو زه یم یو دې غم دی سره واړه خوا په خوا یو. او خوشحال یوازې نه دی څو په ملک کې عاشقان شته، په خواب په بیدارۍ کې سره واړه باد پیما یو. ګرانو کتونکو اوس راځو غني خان ته. د غني خان بابا په شاعرۍ د یورپ د رومانیت تحریک اثر څرګند دی. خو بیا غني خان هم که یو اړخ ته د عقلي دنیا په ضد د یو خیالي، تصوراتي او غیر حقیقي د زړه د دنیا خبرې کوي، نو بل اړخ ته د زړه د دې خیالي دنیا نه بهر د عقل او فلسفې نه ډکې خبرې، خدای سره د عقل خبرو نه علاوه د ژوند او مرګ، د قوم د ښهوالي بدوالي خبرو سره سره د سکپټیسیزم یا د شک نه ډک سوالونه هم اوچتوي. نو ځکه د هغه د شاعرۍ ډپت یا پراختیا هم په یو چوکاټ کې ځایول ګران دي. د غني خان دا نظم د جیلخانې خوب هم اول کې د رومانیت یو عظیم شاهکار دی، او آخر کې یک دم د حقیقت پسندۍ او منفي رومانیت رنګ واخلي، چې کله د خوب د دنیا نه د حقیقت دنیا کې ځان د جیلخانې په توره تیاره کې بې وسه وویني. راځئ چې دا نظم د جیلخانې خوب هم واورو. خوب وینم علمه که یې څوک راکړي معنا، پروت یم سر ویښې د خپل یار په زنګانه. خوب وینم چې پورته په هوا لکه د باد شم، کېناستم په بام د محمود سترګې د ایاز شم، پورته د خاموش زړګي نه خوږ د مینې ساز شم، او خرڅه مې په ډمو کا د حورو زمانه. خوب وینم علمه که یې څوک راکړي معنا. او خوب وینم چې ناست یم د جندي په یخه غاړه، او شا مې سویلو کې لکه سره شمعه ولاړه، سرې شونډې موسکۍ شوه ما ته وایي چې ژاړه ژاړه، او څکه دې د زړه وینې دا شراب دي مستانه. خوب وینم علمه که یې څوک راکړي معنا. او خوب وینم چې باغ دی د ګلونو او ماښام دی، سرې سترګې ساقي د ساقي سرو سترګو کې جام دی، لاس په ستار پروت لیونی مست لکه خیام دی، او اړی پې نری نری د مینې افسانه. خوب وینم علمه که یې څوک راکړي معنا. خوب وینم چې سپینه سپوږمۍ پاس په خندا راغله،
ماتم محبوبا په شرم شرم حیا راغله، شونډو کې شراب او په کوکۍ کې قضا راغله، سرخ مار راکو پیمانه په پیمانه، او خوب وینم علمه که څوک راکي مانا. خوب وینم چې پټ شم په نسیم کې بهر لاړمه، خواته د جانان لکه د مینې نظر لاړمه، سترګو د دلدار لکه خوب د سحر لاړمه، یو شړنګ کې مې لوټ کا د عمرونو خزانه. خوب وینم علمه که څوک راکي مانا. او خوب وینم چې زه لکه لولکه په سیل ووتم، پورته د نرګس نه شم په خوا د رامیل ووتم، تاو د سپینې غاړې د لیلې په امیل ووتم، او پټ مې ورته ووی سلامونه جانانا. خوب وینم علمه که څوک راکي مانا. او خوب وینم چې پورته لکه چغه د منصور شمه، یا یو موټی خاوره یا لوی دریاب د نور شمه، خو بانګ د سحر وشو زه راویښ شوم کر او کور شومه، خوب یوړه خوبونه را ژوندی شوه زمانه، او وی پریوزه لیونیه تیروه دې جیلخانه. خوب وینم علمه که څوک راکي مانا. ګرانو کتونکو ډیره مننه د ویډیو کتو، د خپل ځان او د خپلو خپلوانو خیال ساتئ. ډیره مننه، د خدای په امان.